د ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې له لوري د 12 ولسوالیو طبي پیښو له امله د 29 کورنۍ غړو سره د 1,450,000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت مرستیال پوهانوال ببرک میخیل د مرستې د ورکړې پر مهال د شهیدانو روح ته دعا او کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. نوموړي ویل چې 29 تنه بېلابېلو طبي پیښو کې شهیدان شوي وو چې نن د هر شهید کورنۍ سره د 50,000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ولایت مرستیال وایي چې هڅه به وکړي ترڅو د مرستندوی ادارو او سوداګرو په مالي مرسته په دې ولایت کې د بېوزله کورنیو لاس له 29 کورنیو سره چې په بېلابېلو طبیعي پیښو کې زیانمنې شوي وي او خپل خواخوږي له لاسه ورکړي وو، شهیدان شوي وو، نو د هر شهید کورنۍ ته د هغوی وارثینو ته 50,000 افغانۍ د دولت د خپلې بودجې نه چې البته دا د استقرار د کمیټې په موجودیت کې د حوادثو د ریاست له لارې ورکول شوې. دا متضررینو ته دولت تل هڅه کوي چې خپلو خلکو ته هغه خدمات او هغه اسانتیاوې برابرې کړي د خپلو موجوده امکاناتو په پام کې نیولو سره. البته زموږ بله هڅه دا هم وي چې د ټولو هغو مؤسساتو سره چې هغوی مرستندویه مؤسسات دي یا ډونران دي چې هغوی زموږ د ولس سره او زموږ د خلکو سره مرستې کوي، هغوی لا وهڅوو چې مرستې وکړي. د ننګرهار پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې رئیس سنگر الکوزي ویل چې دغه مرستې د دې ولایت د 12 ولسوالیو هغه کورنیو سره ترسره شوې چې د کورنۍ غړي د تندر، ځمکې ښویدنې، سیلابونو او د خونو چت لویدو په پیښو کې شهیدان شوي وو. نن 12 ولسوالیو کې چې د کال په اوږدو کې د طبي پیښو له امله خپل د کور غړي له لاسه ورکړي وو چې د طبي پیښې عمده عامل تندر و طوفان و سیلاب او د چت غورځېدنه وه. نو د خپل د کورو غړي له لاسه ورکړي په شهادت رسېدلي دي. موږ د تقریبا 29 کورنیو ته یعنې د هر شهید فامیل ورثې ته هر شهید په سر 50,000 افغانۍ ورکړي او توضیح تاسو خپله وکتله چې د جناب معاون صاحب په حضورداشت کې او د استقرار کمیټې د غړو په حضورداشت کې دا پیسې توضیح شوې دي.